خیر تاسو आवाज درځي جواد چې کله تاسو ته پیسې را لېږلې وي نو درکړې وي ملو شوي وي درته پیسې درکړې نه وي दाल में कुछ काला है यहाँ तो पूरे दाल काले हो गए हैं رونو د سنه چې زه یریدم هغه وشو دا جینۍ او دا بابا دا مکمل دروغجن دي رښتیا دی وې دې خورکه دم بیګا چې ټلیفون کړو دې سره خبرې کولې کنه ستانه ریکارډینګ کړ دې نو دا ورته وی چې مال جواد روپې هم نه درکړې کنه کله قسم مجه در خبرې کړې کنه زه بس باندې خدای باندې مخ قسم رورا ته دې جینۍ سره ښه کول په شګو کې متیازي کول دي زما د میډیا والا رونو ته دا درخواست دی چې دې جینۍ له 1 روپۍ هم ورنکړه تاسو ورله په دې نیت ورکئ چې بیا به د کور نه راوځي او دا لونډه ترور سبب بیا په هغه ځای کې ولاړه وي او سپیلني خرڅي نو زما د میډیا رونو ښېګړه هیڅ ځای نه نیسي نو مهرباني وکئ خپل کار ته پرېږدئ چې کوي دا ټپاټپ قسم دې زما چې کوم دې خوب نشته بس قسم دې نن نه پس دا زما اخري ویډیو یاره جواد ضرور نن دی ورله حقیقت ښکاره کړو بس صرف پیسو ته ناست دي ټول دروغ وایي دا مشر ښه روغ دی دا زوی هم زلفو ته ګوره شاروخ خان په شان پریښي دي او سپیلني له خور بوزي ای چکله مارو رورا څوک چې خپله پرتګو باسي نو په زوره ورته څوک نشي اچولی کله چې انسان د دلتوب خوند واخلي نو دا بابا او دا جینۍ د مشر رور ترې جوړ شي باقي جینۍ ښه پروفیشنل او کلیړي ده او سوالي سړی نه مړیږي او یو خبره کوم چې ولې دا خلک د جینۍ پسې دومره نښتې دی د غریبانانو دا محلې ډکې دي ورشئ هغوی له دا مال ورکوي روپۍ ورکوي نو تاسو هم ښه شی ګورئ چې ښه شی ګورئ او سې ټکوئ